په تاسو کې غوره او خوشبخته کسان هغه کسان دي چې خپله مطالعه کوي او یا داسې ملګري لري چې هغوی مطالعه کوي. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته هغه 10 کتابونه معرفي کړم چې که چیرې تاسو هغوی د کاروبار په برخه کې مطالعه کړئ، نه یوازې چې کاروبار ته به پرمختګ ورکړي، بلکې د تاسو په شخصي ژوند کې د شخصي ژوند په مسیر کې به د تاسو سره ډیره مرسته وکړي. زه نقیب الله حبیبي یم. ویډیو تر پایه وګورئ او زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړنی کتاب چې زه غواړم تاسو ته معرفي کړم هغه 0 تر 1 یا هم د From Zero to One کتاب دی. دا کتاب ښاغلي پیټر تیل لیکلی دی. پیټر تیل د پیپل شرکت یا پیپل کمپنۍ تاسو به یې نوم اورېدلی وي، د هغه بنسټ ایښودونکی و. نوموړی همدارنګه د فیسبوک له پانګوالو څخه هم شمیرل کیږي. نوموړی په دغه کتاب کې وایي چې تاسو باید د نوي ارزښت په راټیکوئ، یعنې داسې یو کاروبار پیل کړئ چې تاسو یو نوی ارزښت ټولنې ته وړاندې کړئ. یعنې تاسو د بیلګې په توګه ګوګل کمپنۍ شتون لري، تاسو بله ګوګل مه جوړوئ، بل فیسبوک مه جوړوئ، بل پیپل کمپنۍ مه جوړوئ، بلکې تاسو نوښت وکړئ، تاسو په نویو مفکورو باندې کار وکړئ. دا کتاب تر ډېره پورې د کوچنیو کاروبارونو لپاره، د سټارټ اپونو لپاره او همدارنګه هغه خلک چې خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې کاروبار کوي یا د هغې په برخه کې غواړي یو نوی کار شروع کړي، د هغوی لپاره زه وړاندیزوم. دا کتاب د هغو کسانو لپاره چې نوی غواړي کاروبار پیل کړي، همدارنګه خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې د هغوی لپاره یو له غوره کتابونو څخه دی چې تاسو حتما دغه باید مطالعه کړئ. دوهم کتاب چې زه د تاسو لپاره وړاندیزوم هغه د From Good to Great یا په دري ژبه از خوب به عالي، یعنې له ښه څخه غوره. دا کتاب چې دی د ښاغلي جیم کالنز اثر دی. جیم کالنز د کاروبار په برخه کې یو له پیاوړو او له قوي لیکوالانو څخه دی. نوموړی په دغه کتاب کې د کاروبار د پرمختګ همدارنګه د پیاوړو کاروبارونو د راز په هکله غږېدلی دی چې دغه پیاوړي کاروبارونه څرنګه دغه مرتبې ته رسېدلي دي، همدارنګه د قوي مدیرانو په راز باندې غږېدلی دی چې موږ څرنګه کولی شو که په ښه حالت کې و څرنګه کولی شو غوره حالت ته ورسېږو، یعنې یو سټیپ پورته لاړ شو، یو قدم پورته لاړ شو. یعنې تر ډېره پورې د کاروبار څښتنانو ته، مدیرانو ته او همدارنګه هغه چا ته چې غواړي پرمختګ وکړي د هغوی لپاره زه دغه کتاب وړاندیزوم. دریم کتاب چې غواړم تاسو ته معرفي کړم هغه د بابل خان کتاب دی. د بابل خان یا د ریچست مین ان بابلیون دا کتاب چې دی د تر ډېره پورې د عراق په د پخواني عراق په تاریخ باندې راڅرخي، خصوصا د مالی سواد په برخه کې، خصوصا د مالی پوهې په برخه کې یو له اړمنو او ضروري کتابونو څخه دی. دغه کتاب که چیرې تاسو مطالعه کړئ تاسو دا درښیي چې څرنګه کولی شئ له اقتصادي اړخه بریا ته ورسېږئ، یعنې د اقتصادي اړخه تاسو څرنګه کولی شئ چې یو آزاد شخص شئ. دا کتاب ته ډېره پورې دا وایي چې تاسو باید له پوهو خلکو سره مشورې وکړئ، له پورونو څخه ځان وساتئ او د خپل ځان د اقتصاد په پرمختګ کې رول ولوبوئ او ځان مالي پوهې ته ورسوئ. دا کتاب د مالي سواد د بنسټیزو کتابونو څخه دی چې د تاسو لپاره زه مطالعه وړاندیزوم. څلورم کتاب چې تاسو باید مطالعه کړئ هغه چریکي بازار موندنه یا ګوریلا مارکیټینګ دی. دا ګوریلا مارکیټینګ کتاب چې دی د جی کینراد لیوینستون اثر دی. دا کتاب تاسو ته دا ښیي چې تاسو که د کاروبار لپاره بازار موندنه کوئ یا تبلیغات ورته کوئ، څرنګه کولی شئ له نوښتګرو لارو څخه استفاده وکړئ، څرنګه کولی شئ له داسې لارو څخه استفاده وکړئ چې هغه بودیجې ته یا پیسو ته اړتیا ونه لري. یعنې که چیرې د تاسو کاروبار نوی وي یا تاسو دغه کاروبار نوی پیل کړی وي او بودیجه ونه لرئ یا یو کاروبار ولرئ چې شتون ولري او وغواړئ هغې ته پرمختګ ورکړئ او بودیجه ورته ونه لرئ، څرنګه کولی شئ چې له نوو لارو له خلاقو لارو څخه استفاده وکړئ تر څو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړئ. پنځم کتاب چې زه غواړم تاسو ته یې وړاندیز کړم هغه د سټیو جابز اثر دی. ښاغلی سټیو جابز چې دی د اپل کمپنۍ بنسټ ایښودونکی دی. هغه کمپنۍ چې د هغه موبایلونه موږ نن ورځ تاسو استفاده کوو، اپل موبایلونه به تاسو لیدلي وي، د هغه کمپنۍ بنسټ ایښودونکی ښاغلی سټیو جابز دی. ښاغلی سټیو جابز په خپل کتاب کې د خپل ژوند فلسفه او د خپل ژوند هغه څه چې په ده تېر شوي دي هغه بیانوي. یعنې دی په دغه کتاب کې دا موږ ته راښیي چې موږ څرنګه کولی شو له سختیو سره مقابله وکړو، موږ څرنګه کولی شو یو کار له صفر څخه
نهایی یعنی یو کامیاب کاروبار ته تبدیل کړو. موږ څرنګه کولی شو پرمختګ وکړو. همدارنګه که چیرې تاسو وغواړئ یو ځای ته ځان ورسوئ، بریالیتوب ترلاسه کړئ، نو تاسو باید د هغه خلکو ژوند مطالعه کړئ چې هغوی هغه کار ترسره کړی وي. نو سټیو جابز یو له هغه کسانو څخه دی چې موږ کولی شو د هغه د وړاندیزونو څخه، د هغه له مفکورو څخه، د هغه له درسونو څخه په خپل ژوند کې، په خپل کاروبار کې ګټه واخلو. شپږم کتاب چې غواړم تاسو ته وړاندیز کړم او تاسو باید مطالعه کړئ، هغه د ښاغلي سیمون سینیک اثر دی چې نوم یې دی لیډرز ایټ لاست. دا کتاب تر ډیره پورې د کاروبار په رهبرۍ باندې فکر کوي، یعنی تر ډیره په داسې مسایلو باندې غږېدلی دی چې موږ څرنګه کولی شو په خپل کاروبار کې مؤثره رهبري ولرو، څرنګه کولی شو د هر کار لپاره یو دلیل ولرو. وګورئ ښاغلی سیمون سینیک وایي چې که چیرې موږ د یوه کاروبار لپاره دلیل ولرو، نو د هغه کار په ترسره کولو کې موږ بیا هیڅ ستونزه نه لرو، یعنی هغه کار موږ بیا ترسره کولی شو که چیرې یو قوي دلیل هغه ته ولرو. تر ډېره پورې په رهبرۍ کې دی، تر ډېره پورې په مدیریت کې دی، تر ډېره پورې په انګېزه ورکولو کې دی او له ښو میتودونو څخه په ګټه اخیستلو باندې تمرکز کوي. اووم کتاب چې تاسو ته یې زه وړاندیزوم هغه د مدیریت بازاریابي یا مارکیټینګ منیجمنت کتاب دی، یا د بازار موندنې مدیریت. دا کتاب چې دی په دوه جلدونو کې لیکل شوی دی، لومړی جلد او دوهم جلد. دا کتاب چې دی دوه لیکوالانو لیکلی دی، کاتلر او کیلر. دا کتابونه چې دي د بازار موندنې د علم بنسټ تشکیلوي. کاتلر او کیلر چې دي په بازار موندنه کې ډیره پوهه لري، ډیره تجربه لري. که چیرې تاسو وغواړئ د خپل کاروبار لپاره بیزنس پلان جوړ کړئ، که چیرې تاسو وغواړئ د خپل کاروبار لپاره مارکیټینګ پلان یا سیلز پلان یا د خرڅلاو پلان جوړ کړئ، نو تاسو باید دغه کتابونه مطالعه کړئ. دا دواړه کتابونه چې دي، یعنی یو کتاب دی په دوه جلدونو کې دی، په ډیر لوړ کیفیت سره، په ډیره قوي محتوا سره تولید شوی دی. یعنی نوموړي د خپل ژوند ټولې تجربې، د خپل ژوند ټول مسایل، همدارنګه په علمي شکل سره د بازار موندنې علم ټول تشریح کړی دی. دا چې یو کاروبار له صفر څخه څرنګه 100 ته موږ ورسوو، په همدغه کتاب کې ټول مسایل بیان شوي دي. اتم کتاب چې غواړم تاسو ته یې وړاندیز کړم هغه د مارکیټینګ په برخه کې دی، د ښاغلي سیټ ګوډین اثر دی. تاسو به یې وګورئ، دغه عکس څخه معلومیږي چې یوه غا ده او متفاوته غا ده په دې کتاب باندې. وګورئ نوم یې هم دی ګاوی بنفش. دا کتاب که چیرې تاسو له لرې ځای څخه وګورئ، نو تاسو فکر کوئ چې دا به کوم د زراعت په برخه کې کتاب وي، یا ممکن کوم طنز وي، یا هم یو بل څه، بلکې دا د بازار موندنې کتاب دی، دا د بیزنس کتاب دی. دا کتاب چې دی تاسو ته دغه شان ښیي چې څرنګه کولی شئ خپل کاروبار متفاوت کړئ. یعنې که چیرې تاسو یو کاروبار پیلوئ، داسې کاروبار پیل کړئ چې په هغه کې له نورو څخه ښه وئ. څرنګه کولی شئ داسې کاروبار پیل کړئ چې په هغه کې رقیبان د تاسو ځای ته ونه شي رسېدلی. یعنې که چیرې موږ یو کاروبار پیل کړو، موږ عموما رقیبان پیدا کوو. نو دا وایي چې تاسو څرنګه کولی شئ چې متفاوت وئ له خپلو رقیبانو څخه، څرنګه کولی شئ چې هغوی هیڅکله تاسو ته ونه رسېږي. په دغه کتاب کې دغه مسایل ټول تشریح شوي دي. نهم کتاب چې زه غواړم تاسو ته یې وړاندیز کړم هغه د غوره خلکو استخدام دی، یا استخدام بهترین ها. په دغه کتاب کې کتی فایوک د غوره خلکو د استخدام 53 اصلونه بیان کړي دي. یعنی که چیرې موږ وغواړو یو ښه ټیم جوړ کړو، که چیرې موږ وغواړو یو کاروبار ته پرمختګ ورکړو یا یو کاروبار رامنځته کړو، موږ یو غوره ټیم ته اړتیا لرو. موږ هغه کسانو ته اړتیا لرو چې هغه لومړی نمبر وي. وګورئ موږ په عادي خلکو باندې هیڅکله نشو کولی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړو. د تاسو ټیم باید ډېر قوي ټیم وي. وګورئ د فوټبال لوبه، وګورئ د کرکټ لوبه، کله چې یو ټیم قوي وي، هغه ټیم کولی شي هغه کپ ترلاسه کړي. که چیرې هغه ټیم کمزوری وي او یو نفر فقط فقیر کوي وي، نو هغه ټیم کولی شي نشي چې پرمختګ وکړي. نو تاسو څرنګه کولی شئ یو ښه ټیم جوړ کړئ، په همدغه کتاب کې تاسو ته بیان شوی دی. وروستی کتاب چې غواړم تاسو ته وړاندیز کړم هغه د مدیرانو 14 لوی غلطۍ دي. دا کتاب چې دی W اسټین بران لیکلی دی. په دغه کتاب کې د مدیریت اصول، دا چې موږ څرنګه کولی شو خپلو کارمندانو ته یا خپلو کارکوونکو ته ټرینینګونه ورکړو، دا چې څرنګه کولی شو موږ رقابت ترسره کړو، دا چې څرنګه کولی شو موږ خپل کاروبار ته یو سیستم جوړ کړو او د هغې لپاره د پرمختیا پلان جوړ کړو. دا کتابونه که چیرې تاسو مطالعه کړئ، دا کتابونه که چیرې تاسو ووایئ، نو د تاسو د کاروبار په برخه کې به حتما ژور بدلون راشي، په هغه صورت کې چې تاسو دغه کتابونه بیا په خپل ژوند کې او همدارنګه په خپل کاروبار کې عملي کړئ. یعنې په دې خاطر دغه کتابونه مه وایئ چې یو څه د تاسو زده شي، بلکې په دې خاطر یې ووایئ چې تاسو په خپل ژوند کې د دغه څخه وکولی شئ چې استفاده وکړئ.
او دا په یاد ولرئ چې په هغه وخت کې زموږ کاروبار پرمختګ کولی شي چې موږ خپله یعنې هغه بنسټګرې پرمختګ وکړي. که چیرې تاسو د خپل ځان پرمختګ ته وخت ورنه کړئ، مطالعه ونه کړئ او له نورو څه شی زده نه کړئ، نو د تاسو د کاروبار بریا ناممکنه ده. په دې هیله چې زموږ په هیواد کې لوی کاروبارونه جوړ شي، لوی برانډونه جوړ شي، تر څو زموږ هیواد اقتصادي پرمختګ ته ورسېږي. دغه ویډیو مو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او همدارنګه نورو ته یې وړاندیز کړئ تر څو تاسو د هغوی په پرمختګ کې رول ولوبوئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.